د تورخم دروازه چې هره ورځ افغانستان ته د ډیری افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شاهده ده، له بله پلوه بیا په همدې لار هره ورځ په سلګونه جوړه دودیزې جامې چې د دواړو هیوادونو ګډ کلتور او فرهنګ جوړوي واردېږي. د دودیزو افغاني جامو د دې سترې کارخونې چارې له دې څو کسیزې ډلې لخوا په دې یو پوړیز کارځای کې پر مخ وړل کیږي. دغه پیژندل شوی هټۍ او کارخونه چې د خیبر پښتونخوا د پیښور ښار په زړه کې له ګڼې ګوڼې ډک صدر بازار کې چې ډیری وخت بهرني سیلانیان هم ورته راځي موقعیت لري. ټولې طرحه شوي فرمایشي جامې د همدې ګنډونکو لخوا طرحه او چمتو کیږي. د کارخانې مشر بلال چې اصلا د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، وایي کابو 15 کاله کیږي چې په پیښور کې ژوند کوي. له کلونو راهیسې له خپل پلار سره یو ځای د دودیزو افغاني جامو کاروبار پیل کړی چې ډیری شمېر اخیستونکي میرمنې او دلته میشت افغانان دي. زه د افغانستان څخه تعلق لرم. دلته تقریبا 15 کاله کېږي چې موږ دلته اوسېږو. دوکان چې دوم دی او دوکان داسې دی چې افغانان هم دي، پاکستانیان هم دي، خاص کر چې دلته پنجابي د پاکستان کوم خلک دي، صوبه پنجاب، لاهور، کراچۍ، داسې خلک اوس هم دا یو کمزور د افغانانو په طبیعي په څو پورې چې دی خپلو ودونو کې چې دی دا استعمال کوي، خپلو دودیزو د شپو باندې دا استعمال کوي. په همدې حال کې د بلال پلار عبدالمطلب بیا وایي دوی په دې هڅه کې دي چې افغاني کلتور ته وده ورکړي او وایي دغه دودیزې جامې، خولۍ، ټوپۍ، والۍ او بنګړي له ډیرو ځانګړو مهارتونو ښکلو ډیزاینونو سره جوړیږي او د افغانستان له سترو لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي چې پر استرالیا، جرمني، لندن او ډیری شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو سربیره په ګڼ شمېر نورو لویدیځو هیوادونو کې هم ځانګړي پیرودونکي او مینوال لري چې سپارښتنې د خواله رسنیو له لارې منل کیږي. او دغه سامانونه دلته موږ د کراچۍ نه، افغانستان نه، کابل نه او دلته پیښور کې او د سره د لاسي کارونه چې دغه د ګنډ افغاني سره تعلق لري دا موږ ته زنانه له کورونو کې جوړیږي. ښاغلی عبدالمطلب زیاتوي دغه ټوکر او د ګنډ افغاني نور مواد چې له افغانستان، کراچۍ او لاهور څخه واردوي پر دې کارخونې سربیره نورې ښځینه کاریګرې هم لري چې له خپلو کورونو ورته کار کوي. پر لاندین پیج د هغې طریقې سره چې موږ استعمالوو مختلف اپلیکیشن دی چې هغه په انسټاګرام وي یا ټیک ټاک وي یا فیسبوک چې هغې موږ خپل معلومات ورکړي د هغې نه نګاره د واتساپ ګروپ چې موږ سره رابطه کوي چې خپل عرض موږ سره وړاندې کوي. موږ هغه اړه راټول هغه پروسه ورنګو ته راوړو او اوس چې دی تقریبا 2-3 میاشتې کړې چې د ګرمۍ د وجې نه بند باندې حالات او مشکلات هم وي چې مثال خلک ډېر زیات افغانستان ته ډېر فنامات ته کار وایي چې ډېر انډسټري یوازې نه دي، البته هلکان هم معمولا له سپینو جامو سره د نکریزو په شپه له زلمي سره یو ځای له دې دودیزو افغاني واسکټونو استفاده کوي. افغاني د نارینه دودیز واسکټې دا هم خلک خوښوي، خلک د ودونو لپاره، د کوژدنو لپاره، د نور داسې فنکشن لپاره خلک ډېر زیات خوښوي. دا افغاني واسکټ د دې سره سره لکه هم خرڅېږي، د لیډیز د افغاني جوړو سره دا افغاني واسکټ هم خرڅېږي. د یادولو وړ ده له کله نه چې د پاکستان حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د شړلو افغانستان ته یې د بیرته استولو په موخه پرېکړه کړې ده. د دوی په وینا چې پر چارو یې منفي اغېز کړی او کارونه یې له پخوا په پرتله ډېر کمزوري شوي دي. ادریس سادات، خیبر پښتونخوا، پیښور.